سلامونه او نیکې هیلې لرو بر ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته دې د نړیواله د مورنۍ ژبې ورځ مبارکي ویم. پښتو به وایو، پښتو به لیکو. افغانانو پښتنو ورونو، زه هم ګیلې لرم د خپلو پښتنو نه او هم مشورې ورکوم چې څه زما عزت لر او بر پښتانه خو پرېږده چې هلته پښتو ته دومره خدمت نه دی شوی، خو د بده مرغه کم اروپا ته خارج ته چې افغانان راغلي دي هغې هم خپله لاره غلطه کړې ده. نه بچو ته لیکل ښیي، نه بچو سره په پښتو خبرې کوي، او د دې شي نه به تاسې کیدای شي خبر ناست دی. ځکه دلته دا حق ما ته الله تعالی را کړی دی چې زه په خپله مورنۍ ژبه خبرې وکړم او خپله مورنۍ ژبه باندې لیکل وکړم. دا کوم د تعصب خبره نه ده، او هر یو قوم ته دا حق حاصل دی. ګورې تاسې هندي یا اردو ژبه په انګلینډ کې یعنې په لندن کې دویمه ژبه ده. اول انګلیش دی، بیا دویمه ژبه ده چې هغې خلکو خدمت کړی. دلته د دنیا نور قومونه ټول خپلې ژبې ته خدمت کوي، که بنګلادیشیان وي، که انډین وي، که پنجابیان وي، که نور قومونه وي، هغې خدمت کوي، خپله ژبه را ژوندی کوي. خو د بده مرغه زمونږ پښتنو خپله ژبه یې را کړې ده. بس په مکتب کې چې کومه ژبه که انګلیش وي، خپلو بچیانو سره د په کور کې په انګلیش خپل مور او پلار خبرې کوي. دا څومره د شرم خبره ده، دا څومره د افسوس خبره ده افغانانو ورونو. دا بعضې وایي چې اسلام ضرور دی. اسلام بالکل ضرور دی، خو اسلام سره ما الله تعالی دې حق م راکړی چې زه خپلو بچیانو سره په خپله پښتو خپله لیکل او په دې سره زه خبرې وکړم. بله ورځ چې زما بچیان وطن ته ځي نو زما مور او پلار یا زما فامیل په انګلیش پوهېږي چې زما بچیان به ورسره په انګلیش خبرې کوي. کوم قومونه چې د خپلو ژبو خدمت نه کوي او هغه په مخ کې نه وړي، هغه قومونه ورکېږي، تباه کېږي. نو موږ به خپل اسلام موږ اولت دی، خو دې سره پښتو ویل، پښتو لیکل دا ډېره ضرور ده. او خصوصا زه د هغه خلکو نه، د هغه پښتنو نه چې غټ غټ استعدادونه لري او په دې خارج په لندن، امریکا، فرانسه او دې ملکونو ته راغلي، خاموشه په کورونو کې ناست دي. نو تاسې راپاڅېږئ، دلته کورسونه جوړ کړئ، یو ورځ د خپلو پښتنو ماشومانو ته په پښتو لیکل، په پښتو ویلو دا شیونه دغه کې، ځکه موږ ورکېږو، موږ تباه کېږو. و دا هزارګان ورونو ته زه سلام کوم، هزارګان ورونه چې په هر وطن کې اوسېږي، په هر وطن کې اوسېږي. یقین وکړئ د دې کمیونټي معلومه وي، 15 ورځې بیا مکتب وي، 2 ورځې باندې ورته په دري ژبه ورته لیکل هم کوي، خبرې هم کوي، ورځ یې ورته ښیي، هر څه ورته ښیي. خو زما پښتون چې دی چې څنګه هلته بدبخته دی، دلته په اروپا، په امریکا، په اسټرالیا کې، په لندن کې ټول وروره صاحب مهربانه لارې غلطي کړي دي. نو خپل ماشومان مه ورکوئ، دا خپله پښتو مه ورکوئ. د خپلو ماشومانو سره مکتب کې به ورته په انګلیش یا بله ژبه وایي، خو په خپل کور کې په پښتو خبرې کوي. او دا شی ما لیدلی، زه درته په عملي ویم. او د بده مرغه چې هغه خلک په دې ژبه باندې پوهېږي، په ادبیاتو پوهېږي، په لیکلو، په ویلو، هغه خلک خاموشه ناست دي، راوځي نه چې د خپلو د ماشومانو ته صاحب مهربانه دغه زموږ ژبه وښیي، دغه ماشومان راغونډ کړي. دا خو د حق در باندې دی، خدای هم رانیسي بله ورځ په دې شي باندې. او د دې دپاره باید موږ او تاسې خدمت وکړو. باید خپله پښتو ژبه ډېرو خلکو زموږ نه په دې فیسبوک کې پښتو زده کړه چې دلته پیدا شوي ماشومان دي، ما ته وایي کاکا ټلیفون نه راته کوئ، وایي ستاسې نه هم لیکلي زده کړه، ستاسې نه هم خبرې زده کړې، پښتو زموږ یې راوه. نو دغه مور او پلار یا فامیل ته پکار دي چې پښتو ژبه باندې موږ تاسې لیکل وکړو. ګنې قسم دی چې ورک به یو، داسې به ورک یو چې دا ځینې پنجابیان وایي زموږ اصل نه پښتانه یو، خو موږ پنجاب ته راغلي یو، خو زه پټان یم، زه پښتون یم، خو ما ته په پښتو نه راځي. نو چې تا د پښتو نه درځي بیا څنګه پښتون شوې؟ ته خو بیا پښتون شوې نه که نه. نو خبره دا ده چې په دې باندې کار پکار دی، او خصوصا په دغه خلکو باندې که عالمان یي، که مولیان یي، او که قاري صاحبان یي، او که معلمان یي، او که نور دغه کم پښتانه، باید په دې باندې تاسې کار وکړئ او دې کار ته جدي کار ویوئ. ځکه خدای نه خواسته زمونږ د ژوندونه پورې به دا ماشومان افغانیت او پښتو به لږه لږه زده، خو که موږ مړه شو، سترګې پټې شي، بیا به دې نه به هم پښتو تلي وي، هم به ترې افغانیت تلي وي، هم به ترې کلتور او دستور هر شی نه به تلي وي. نو دا بیا د دې جواب به موږ ورکوو په خارج کې. په دغه خلکو غږ کومه چې خپلو ماشومانو سره پښتو ووایي، پښتو لیکل ورته زده کړئ. دا تاسې باندې دی بالکل د اسلامي او قانوني د هر حسابه دې در باندې حق دی. دا ویډیو شیر کړئ او خپلو ژبې ته خدمت کول چې دي دا کوم تعصب نه دی، دا الله موږ ته دا حق راکړی دی. باید چې خپلو خلکو سره په پښتو لیکلو، دا ډېره شرم خبره ده چې په مکتب کې ورسره انګلیش وایي او دلته پښتانه خپلو بچیانو سره بیا په کور کې انګلیش وایي. نو دې خلکو ته مرګ پکار دی چې بیا بله ورځ وطن ته ټلیفون وکړي، نو هغه خپلې نه خپل کاکا سره 2 خبرې په پښتو نشي کولی. نو موږ ټول یو کښتۍ کې ناست یو. خو زه هغه خلکو ته ویم چې باید تاسې راوځئ،
یو دوه ورځې څنګه چې د هزارګان ورونو یا د نورو خلکو قومونو کورسونه جوړ کړي دي او ځایونه جوړ کړي یو دوه ورځې یو ورځ د خپلو پښتنو ته خدمت وکړئ د خپله ژبه به مو ورکوئ که ژبه ورکه شوه موږ به ورکړو افغانیت به ورکړي هر څه به ورکړي په الله سپارم د ویډیو مخکې شیر کړئ